دا خو به تاسو هم اورېدلی وي چې په یو ځنګل کې دوه زمري نه ځایږي. نو په پارت 2 کې چې کله دا جاموخه سهار راپاسي او وګوري نو تیموجن د ته د وینات کولو نه بغیر چرته تللی وي او د خپلو سپیانو نه تپوس وکړي چې چرته تللی. نو بیا په هغه پسې روان شي. کله چې د تیموجن د قافلې خواته ورسي نو تیموجن ته ووایي چې ته زما نه بغیر د وینا څنګه راغلی او دا خو پرېږدوه، دا راته ووایي چې زما سپیان دې څنګه راویستي دي. تیموجن دغه سپیان واپس ورکول نه غوښتل ځکه چې هغه د هغه سره په خپله خوښه راغلی. نو د جاموخا کشر ورور غوسه شو او تیرې پرې راواړه، خو جاموخا هغه منې کړو او تیموجن بیا هم پرېښوده چې زه بس په خپله لاره ځه. د نن نه پس زما او ستا دښمني شروع شوه. تیموجن بیا په خپله مخه لاړو او څو میاشتې په دې منځ کې تېرې شوې او بیا د جاموخا کشر ورور د تیموجن نه د بدلې اخیستو دپاره د هغو کیمپ ته راغی او د هغه د سپیانو اسونه یې پټول چې په دغه دوران کې د تیموجن قافلې ولیده او دی یې وویشتو. بیا کله چې دغه پوجي ولیده چې دا د جاموخا رور دی نو دی ډیر زیات خفه شو. د هغې نه پس دی سیده لاړ د تیموجن په خپو کې پرېوته چې دی زه به د جاموخا مخې ته خپل سر پرېږدم چې ستاسو د دواړو د دښمني په ځای پاتې شي او نوره هم سیوا نه شي. اوس تیموجن ډیر حیرانه دی ولې چې دا خو د په قصد نه دی وجلی، هغه خو خپله ډیوټي کوله. بل خوا د تیموجن ښځه هغه ته وایي چې داسې چېرته ونه کړي، هسې نه چې سپایي هغو له ورکړي ځکه چې باقي خلک به څه سوچ کوي ستا په باره کې چې خو خلک وجنی په زور. نو د تیموجن سوچ وکړو چې او دا خبره صحیح ده. بل خو الټان د دې موقع نه پیدا واخیسته او هغه راغی د جاموخا سره میلاو شو چې د تیموجن نه بعد بدل په یو ځای اخلو ځکه چې ستا رور یې وجلی. جاموخا د خپل رور د مړ کېدلو د بدل قسم خوړلی او ډیر غوسه و. بس د دې نه پس یو لوی جنگ تیار شو او د تیموجن د دغه زیږینه ماشومان او بوډاګان یو محفوظ ځای ته ولېږل. د تیموجن ښځې هم تیموجن ته یو خپله د لاس نښه ورکړه چې دا به ماته واپس روغه راواخلي او وعده یې ترې واخیسته. بل خوا د تیموجن پوج ډیر کم او د جاموخا سره یو په 100 کسان سیوا و. جاموخا خپلو ملګرو ته اشاره ورکړه چې ورځئ پې او دغه یو لوی جنگ جوړ شو چې پکې ډیر مړي وشو. خو ولې د تیموجن ملګري کم و، د جاموخا ملګري چې څومره ډیر و همدغسې ګولۍ او تیرونه وچلول. د تیموجن ملګري ټول مړه کړلو او په دغه اخیره کې د تیموجن نه هم ګیره واخیسته او هغه هم د څلورو طرف نه راونیولو. دا د تیموجن د ژوند اخیره اوله بیلات و. بل خو جاموخا سوچ وکړه چې دا خو زما ملګری نو دی مړ نه کړه او بلکې دی په یو بیپاري باندې د غلام په شکل کې خرڅ کړو. تیموجن د غلام جوړېدو نه پس د شیعه ډاینسټي راجن ته راورسېدو. د راجا سیناپتي نظر چې کله په تیموجن ولګېده نو هغه وپېژندو او د تیموجن د اخیستلو فیصله یې وکړه. په دغه دوران کې یو پنډت دی سړي ته وایي چې تیموجن یو عام سړی نه دی، دی ما اخله د غلام په شکل کې. خو هغه د هغه خبره اګنور کړه او دی د ډیرو سیکو یعنی د سرو زرو په بدل کې تیموجن واخیستو او بیا تیموجن راویسته او د سپو سره په یو غټه پنجره کې بند کو. دغه سیناپتي ته دا پته نه و چې د دا وړه غلطي به د ټول خاندان او ټوله بادشاهي تباه کوي او تیموجن به د راتلونکي وخت د دنیا د ټولو نه لوی یعنی د ټولې دنیا قبضه کوونکی یو کس جوړیږي. خیر خو تیموجن به په دغه پنجره کې د زناورو په شان ساتل او خلک به راتلل او د پسې به خنداګانې کولې. دله به خوراک هم ډیر خراب او د سپونه بدتره خوراک ورکوو. تیموجن ښه په آرام سره ناسو او دغه ټول علاوال یې صحیح کول چې په دغه دوران کې د تیموجن مخې یو پنډت راغی او هغه ته ورته وویل چې کله هم ته د راتلونکي وخت بادشاه جوړ شوې نو ته به مندرونه نه ورانوي. خو ځکه چې دغه پنډت ته د هر څه پته وه چې دی به مخکې څه جوړیږي. د تیموجن نه یې واده واخیسته. تیموجن ورسره هم واده وکړه خو دغه پنډت ته یې هغه د خپلې ښځې ورکړی ګفت ورکړو چې دا زما ښځې ته ورسوه. د دغې نه پس دغه پنډت د ده په خبرې اورېدو نه پس روان شو. د ده د لاس نښه یې واخیسته چې د ده میرمن ته یې ورسوي، خو د ګرمۍ په وجه دی زیات لا نړ او دغه صحرا کې دی راوغورځېد او مړ شو. بل خوا د تیموجن میرمن چې کله راپاڅېده نو هغې دا محسوسه کړه لکه تیموجن چې په څه مصیبت کې وي. خپل ماشوم یې ځان سره روان کو روانه شوه خو په لاره کې هغه پنډت ولیده چې د هغه سره د خپل لاس هغه نښه ولیده. نو دې پته ولګوله چې تیموجن خو لا ژوندی دی او بیا د هغه زیږي ته ورسېده. خو هلته چې کله د تیموجن سره ملاقات وشو نو په سترګو کې اوښکې رالې ولې خفه ډیره شوه خو ژړا یې ونه کړه او ویې دی چې د موقع نه به پیدا واخلم. موقع ته انتظار کولو نه پس کله چې
شپه شوه نو د دغه زګي چې کوم واکدارانو یعنی چوکیدارانو له د سپینو زرو سوکي ورکړي او د هغې په بدل کې تیموجن راخلاص کو او د یو بل زګي ته ویوړو. کله چې دیو راچن ته راله نو راچن د هغه مخکینی په شان نه دی. دلته د منګول د ډیرو جنگونو نه پس دا یو بنجر یعنی یو شړه ځمکه جوړه شوې ده. تیموجن بیا د پوچې د پاره هغه شیخ خشل غره سوري ته راغی او بیا هلته کې خپل پوچه شروع کړه چې په دې کې بیا هغه لومبړه رااله د کمی سر چې د شل کاله مخکې ملاقات شوی و. دغه لومبړې په مخ کې تیموجن دا قسم وکړو چې هغه به د ټولي دنیا بادشاه جوړیږي او ټول دنیا به فتح کوي. بیا هم یو څو کاله پس د خپل دغه مقصد پوره کړی وو او د بیلو علاقونو خلک راغله او د سره ملګری شو. اوس د تیموجن سره یو لوی لښکر جوړ شوی دی. بلخوا جاموخا ویریده خو د جاموخا سره بیا هم د تیموجن یو پسل لښکر و ډیر غټ لښکر و سره. خو تیموجن ته پته و چې د هغه سره څه ناڅه غیبي مدد شته نو هغه د زړه کې یاره نه وه. دلته تیموجن څه ګوته کوي هغه خپل لښکر واپس کو. جاموخا پسې خپل لښکر هم ورپرېښودو چې ناڅاپه د سیډون د غشو یو لوی لښکر راپاسېد او دیو ته دغه غشي ونیوه چې په دې کې بېشماره کسان مړه شو. د جاموخا ډیر کسان تباه شو چې په دغه دوران کې جاموخا خپل نور پوځ ته اډر ورکړو چې ورځئ پې. د جاموخا دغه لښکر د سیلاب په شانتې ورغی. بلخوا تیموجن د اسمان طرف ته وګوره او تورې او سپینې وریځې یو ځای شوي وي. د دیو دا مطلب کله چې تورې او سپینې وریځې یو ځای شي نو لکه دا چې د ده سره څه مدد کیږي د دیو د دیوانو. کله چې دیو ور روان شو نو وریځې نورې هم نږدې شو. په دغه دوران کې یو تیز سیلاب او باران راغی چې د جاموخا کسان ټول اخوا دیخوا شو. اوس په میدان کې صرف یو تیموجن ولاړ دی. هغه خپله توره اوچته کړه نو د کسانو دا مطلب شو لکه د دیو کم بوتان چې دي هغه د دیو مدد لکه چې راغلی وي. بیا د تیموجن دغه لښکر په جاموخا ورغی او د جاموخا ټول لښکر ته یې شکست ورد کو. اخر کار تیموجن د منګول سامراج بادشاه جوړ کړی شو. اوس د راجا د قانون مطابق د دشمن غلامانو ته او د هغه هر څیز ته به د مرګ سزا ورولې کېده. خو ولې تیموجن دغسې ونه کړه او دغه ټول یې ماف کړو چې په دغې وجه تیموجن د دیو زړونه هم وګټل. تیموجن د خلکو په زړه کې ځان له نور هم زیات کړو. بیا چې تیموجن د جاموخا خواله راغی نو هغه کله هم جاموخا خپل دشمن نه وګڼلې. بیا یې جاموخا د دغه ځای نه رها کړه او پرېښودو. بیا په کال 1206 کې تیموجن د 440 کالو شوی و. هغه ټول منګول او سامراج یو ځای کړي وو او بیا د خپل پوځ سره د شیا ډایناسټي راجا باندې حمله کولو له ووتو. بلخوا ورته هغه واده هم یاد وکړه چې په کلونو مخکې هغه د هغې پنډت سره کړې وه چې په هغه به مندرونو ته څه نه وایي. بیا یې له 3 لاکه لښکر سره په خوشه ملکونو قبضه وکړه او هغه د دنیا د ټولو نه غټ سامراج جوړ شو. نو دا قصه وه منګول سامراج تیموجن عرف جنګریز خان. که ویډیو مو خوښ شوي وي نو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، چینل د سره لازم سبسکرایب